د کابل نیوز ګرام لیدونکو سلام. ژورلید ته راغلاست. حنیف اتمر یوازې حنیف اتمر نه چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار دی، د ملي امنیت مشر، د دفاع وزارت ورپورې چارواکي په یو داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې پاکستان د اسدګزي صاحب په خوله هغه لانجه چې په 1.5 کالو کې تر اوسه پورې حل پیدا نه کو په ظرف د 3 دقیقو کې حل کړي. په غیر قانوني شکل باندې یو طرفه د اقدام کوي او قبایلي سیمې د پښتونخوا سره یوځای کوي. په دغه وخت کې زمونږ دغه یو لوړپوړی هم د ملي امنیت صلاحکار او هم د امنیتي سکتور مشران پاکستان ته تګ او هلته هغه د مشترک عمل کوم پروګرام چې دی په هغه باندې توافقات، آیا دا په دې معنا نه ده چې افغانستان دغه خبره ورسره منلې ده؟ دا څه چې پاکستان کوي او په دغه سي عجله وکړل یو علت، آیا دا نه دی چې افغانستان ورسره د افغانستان نه دغه حکومت د ورسره منلې ده؟ کومه اعلامیه چې حکومت نشر کړې ده هغه هم که سړی ولولي یو شریفانه نصیحت د یو داسې دوه نور ملکونو چې جنوبي امریکا یا لري ختیځ کې پراته دي، موږ پورې هېڅ کماړه نه لري، خلکو نه موږ سره مشوره کړې وه، ځایي خلکو په اجماع سره که دا کار شوی وی، اوس نظامي وضعیت دلته حاکم دی، یعنې که دا خبرې نه وی نو نور څه نو مشکل نشته دی. او د افغانستان دا چې زمونږ دایه ده، زمونږ خاوره ده، د ډیورنډ کرښه موږ اصلا نه منو، دا خو بیخي پکې یاده شوې نه ده. پخوانی رئیس جمهور بیا دا خبره یاده کړې ده، ویل دي چې د دغه دایې او د ډیورنډ کرښې په تاریخي حقایقو باندې د پاکستان دا اقدام هېڅ اغېزه نه لري. افغانستان ډیورنډ کرښه نه منلې ده او نه به ومني. نو زموږ نن بحث په همدې باندې دی چې دغه څه چې روان دي پاکستان چې څه کوي د ډیورنډ کرښې په اړه او د قبایلو د انضمام نه نیولې د کرښې باندې دا د اغزن تارونه او دا ټول چې روان دي، نو دا آیا د افغان حکومت خوښه ورسره ده که نه؟ څنګه قصه ده؟ په دې باندې بحث کوو او په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی حمید مبارز، نومیالی لیکوال او مورخ، زمونږ بل ملګری دی ښاغلی عبدالستار پردلي صاحب د بلوچ مشران نه دی، د بلوچ قومونو د یووالي د شورا غړیتوب هم لري، او زمونږ درېیم ملګری دی ښاغلی عبدالله کموال د کابل پوهنتون استاد. ستړي مشئ، په خیر راغلی. جناب مبارز صاحب، پیش از اینکه به این بحث بپردازیم که تصمیم پاکستان مبنی بر الحاق مناطق قبایلی با پاکستان دیگه، با پختونخوا با پاکستان چی پیامد داره سر تمام وضعیت؟ رفتن یک هیئت بلند رتبه افغانستان در این شرایط به پاکستان و هیچ یادی از این مسئله در اونجا نشده. وقتی که حنیف اتمر میره اونجا و گفتگوها صورت میگیره، هیچ یادی سر این مسئله و سر موقف افغانستان و اعلامیه حکومت افغانستان یک اعلامیه به مرچ و نمک چون ارزیابی میکنین این مسئله را؟ ما وقتی که به تاریخ روابط افغانستان و پاکستان میرم، بله سر. وقتی که پاکستان در 1947 تشکیل شد، اولین کاری که افغانستان کرد دکتر نجیب الله تورویانا را و پاکستان روان کرد و همراه گورنر جنرال پاکستان که چی بودمون؟ محمد علی جناح، بله، همراه لیاقت علی صدراعظم، همراه سر ظفرالله وزیر خارجه ملاقات مذاکره کرد. در این مذاکرات محمد علی جناح موافقه کرد که همون وضع حقوقی که قبایل در وقت انگلیسا داشت، همون روابط همون وضع ما حفظ، همون آزادی که داشتن رو حفظ میکنه. این اول سفر بود. بعد از این در 1959 صدراعظم وقت پاکستان کابل آمد. در 1965 جنرال ایوب خان آمد به کابل.
بعد از این جنرال ایوب خان همراه ذوالفقار علی بھتو آمد به کابل. بعد از ذوالفقار علی بھتو خودش رئیس جمهور به کابل آمد. سردار مهداد داود خان رئیس صدر اعظم 2 دفعه پاکستان رفت. اعلیحضرت ظاهر شاه 1 دفعه پاکستان رفت. از اون طرف وزیرای شینا این طرف آمدن. 21 دفعه آقای کرزی رفت پاکستان. 21 دفعه. آقای اشرف غنی اولین سفر خود به پاکستان اجرا کرد. اولین سفر خود. و با جیچکو رفت به مرکز نظامی. کل مبارزی گفتم کمی چی فایده کرد؟ هیچ فایده نکرد. آخری سفر این صدر اعظم نو پاکستان که با کابل آمد، بعد از او انتحار بیشتر شد. ما قربانی بیشتر دادیم. هیچ فایده نکرد آمدنش. بنان و حال در 22 ولایت افغانستان جنگ است و هر روز بهترین جوانای ما شهید میشن. هر روز شهید میشن. در یک وقت رفتن آقای اتمر بلا شرط، بلا قید و شرط، هیچ سود برای ما نمیاره. بگذارم از اینکه سود نداره، لااقل تقاضا میکرد. آیا به معنای تایید این اقدام پاکستان نیست؟ جنگا را قطع کو که باز من بهم که تید گپ بزنم. جنگ که باشه من چی گفتم؟ او در موضع قدرت است یا در موضع ضعف هستن؟ یک. دوم دیگه چون پاکستان در این موقع همی تغییر وضع حقوق قبایل اعلان میکنه، در حالی که هر کسی که یک سند کشید که انگلیس ها یک سیاست مدارش گفته باشه که قبایل، سرزمین قبایل قلمرو ماست یا تحت تسلط ماست یا تحت اشغال ما بوده، هیچ نگفتن. فقط گفتن که سرزمین قبایل منطقه نفوذ سیاسی ماست و به می خاطر یعنی پولیتیکال ایجنت داره میکرد، نماینده سیاسی. اینا برای که چون در اونجا گورنر مقرر کرده نمیتونستن، اداره تاسیس کرده نمیتونستن، محکمه تاسیس کرده نمیتونستن، پلیس تاسیس کرده نمیتونستن. اینا چی کردن؟ برای که امی قبایلی ها انگلیس ها را اختطاف میکرد، انگلیس ها را میکشت. کلان سند هم که ما شما داریم در 1921 خود دابس مکتوب نوشته میکنه. بله. بعد از موافقه 1921 مکتوب نوشته میکنه به وزیر خارجه ما محمود طرزی. چرا محمود طرزی بسیار نگرانی و اندیشه خود نسبت قبایل ابراز میکنه، چون انگلیس ها حاضر نمیشن که این مسئله فیصله شد. این فیصله هم تو میمانه. برای اطمینان محمود طرزی یک نامه نوشته میکنه. در اون نامه نوشته میکنه که من اندیشه شما را میفهم، ما همون روابط بسیار صمیمانه که در قبایل پیش آمد میکنیم، لیکن شما از او بخواین که انگلیس اختطاف نکنه. بله. انگلیس نکشه. یعنی حق حاکمیت افغانستان قبول میکنه. و اگر شما و این خو در سابق امیر چی کده بود که امیر عبدالرحمن خان موافقه کده بود انگلیس ها که اگر تو بخواهی که در قبایل کدام قوم جزا بیتی یا بخواهی سوقیات نظامی کنی با ما صرف یک اطلاع بیتی موزی سوقیات کده میتون. بله بله. بنان به هیچ صورت قبایل جز قلمرو برطانیه نبود کوره برای پاکستان به میراث بگذارد. دوم، قبایل در رفرندم 1947 شرکت نداشت. بله. اون رفرندم صرف در صوبه سرحد شده، در مناطقی که تحت تسلط انگلیسا بود و صوبه سرحد امی منطقه پشاور و ملقاتش اول بارزی که رنجیت سنگ اشغال کرد. رنجیت سنگ زمانشاه اشتباهی کرده بود، او را گورنر پنجاب مقرر کرد. او بسیار آدم هوشیار بود، او خود
بالاخره تسلط یافت به پشاور و حوزه سند، البته به ترغیب و تقویت انگلیس ها. بعد از او که مرد و خود انگلیس ها در 1949 صوبه سرحد گرفتن و خط اداری را کشیدن که از قبایل جدا کردن صوبه سرحد. صوبه سرحد جدا شد. صوبه سرحد ما در وقت سردار ما داود خان که وقت مبارزه بود، در اون وقت ما صوبه سرحد پشتونستان محکوم میگفتیم. بله. اونا محکوم هستن. قبایل آزاد بود، افغانستان بود، قبایل آزاد بود و پښتونستان محکوم بود. قبایل هیچ وقت اونا سرزمین خود نگفتن. دوپره میگه از قول تایتلر انگلیسی، دوپره میگه اولی خط کس بسیار به منطقه خط است. یک قوم دو قسمت کرده، سرزمینش دو قسمت کرده، منطقه زراعتیش و دوم دیگه که خود انگلیس ها همیش میگن که این سرزمین آزاد است و میگن نومن لند. خود پاکستان امروز در کارخانه که بری اون طرف میگه سرزمین غیر است. بله. پس در این قسم در با این وضعیت رفتن هیئت افغانستان هیچ مناسب نبود. تنها مناسب نبود و یا کدام معامله در جریان است. پردلی صاحب، از زمانی که حکومت جدید آمده، حکومت دکتر صاحب اشرف غنی، در نخستین ماه خود یک مائده همکاری های استخباراتی امضا شد. در اون مائده افغانستان قبول کرده بود که با پاکستان یک جا به اصطلاح علیه تهدیدات مشترک که یک از تهدیدات جدایی طلبی بود. کیست در اونجا؟ بلوچ ها و پشتون هاست. یعنی حکومت افغانستان قبول کرده بود که علیه بلوچ ها با پنجابی ها همکاری کنم. از او گرفته تا به وضعیت کنونی که پاکستان قبایل ملحق بسازه با پښتونخوا، موقف حکومت افغانستان، اعلامیه که صادر کردم، آیا کدام معامله صورت گرفته سر خط دیوران با پاکستان؟ چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام به شما مهمانان عزیز. تمام ما امروز 28 می که در تاریخ منطقه به خصوص بلوچستان به حیث یوم سیاه به مناسبت انفجار اولین بم هسته‌ای پاکستان در بلوچستان در همسایگی ما یک تسلیت میگم برای اون خانواده‌ای که از این شدیداً متضرر شدند. کشور ما هم اکنون در بحران بسیار جدی جنگ است که نتوانستند حتی دانشمندان ما که اثرات تشعشعاتی این بم اتمی در راستگوی چاغه در همجوار ولایت هلمند و قندهار که مستقیما سر موین افغانستان تاثیرات منفی داشتند این را ارزیابی کنم. بالاخره زمان خواهد رسید که ما بفهمیم که چقدر این تاثیرات سوء بر ما جای داشتند. خب مائده‌ای که تحت نام یا عنوان مسئله امنیتی بین دو دستگاه استخباراتی به امضا رسید و همون ترتیبی که شما گفتن داد و ستود یا سپردن تجزیه طلب ها. اول باید بگم که بلوچ ها تجزیه طلب نیستند، ملت تجزیه شده هست که به خاطر وصل شدن این انفصالاتی که صورت گرفتن مبارزه میکنند. بلوچ ها که به توتای مختلف زره خطوط استعماری دیورند و مکمهان و گلدسمت جدا شدن میخواند حق دارند من حیث انسان و بشر که یک ملت آزاد دارای سرزمین مشخص، جغرافیای مشترک، 2000 کیلومتر ساحل بحری با همه امکانات و روابط بسیار نزدیکی با افغانستان. امی جای سوال است پردلی صاحب، چرا حکومت افغانستان این اصطلاح را قبول کرد؟ کی از جدایی طلب در اینجا کی است؟ خود طبعا بلوچ ها و پشتون ها مخاطب است، کسی دیگه خود نیست که از افغانستان کسی نمیخواد که جدا شود.
چرا این اصطلاح را قبول کرد که در این سند و چرا این را قبول کرد که به اصطلاح حکومت افغانستان با اردوی پنجابی ها یک جا علیه بلوچ ها مبارزه کنند. معلوم نمیشه که از او گرفته تا ایسوپی و معامله کنونی که یک معامله کلان توسط حکومت موجوده با پاکستان صورت گرفته، یعنی جز یک معامله است، این چیزا تصادفی نیست. کاملا یک مسئله را پنهان نیست که اردوی پاکستان در داد و ستود و معاملات و همچو پروتکل ها در تجارب و اندوخت های بسیار غنی دارد و میتونه به نفع پاکستان معاملات بسیار قوی را انجام بده. نمونهش مثلا طوری که دورانی می نویسد که ما اسامه بن صادم در بدل 5 کرور دلار معامله کردن. دیروز وقتی که زنده بود به حیث گوشیری ازش استفاده کردن، مؤخرم باز او با همچون معاملات و دست باز و تجارب زیاد دارن. ما این افغان ها هنوزم راه رفتن زیاد بلد نیستیم، چه جایی که باز بتانیم اکت پهلوانی اونجا رو بکنیم. در این قسمت یعنی اکت پهلوانی رو اگر نکنیم، ارزش هایی که سالها و سالها افغان ها به خاطرش مبارزه کردن، آیا این حکومت و کسایی که این معاهده را تصویب میکرد و اصلاحات کار میگرفت و چون این شرایط را قبول میشد، هیچ خبر نداشت، هیچ آگاهی از ارزش‌های ملی ما، از خواسته های ملی ما نداشت و یا قصداً و شعوراً چون این معامله صورت گرفته؟ خب در هیچ شک نیست که در این معاهده ارزش ها و روابط تاریخی منطقه کشور ما، منافع ما، روابط بسیار صمیمانه و نزدیک بلوچ ها با افغان ها در مجموع اینا مد نظر گرفته نشدند. درست. و فقط یک جانبه پاکستان این مسئله را تحمیل کرد سر ما اینه که باید بلوچ به حساب به عنوان تجزیه طلب بشناسیم و مشترکاً مبارزه کنیم، مشترکاً ما بگیریم برش تسلیم کنیم و از خاطر این کار یک جانبه صورت گرفته دیگه. کمال صاحب ولی منګ څه لسره وو هغه یو امیانه متل دی چې کافرن له ګوره د منخوي دغه معاملې کېږي د بلوچو په وړاندې به د افغانستان حکومت پاکستان سره یو ځای همکاري کوي، قبایلي سیمې د پاکستان سره یو ځای کېږي. موږ دریځ دغسې دی لکه د اعلامیه چې تاسو لیدلې ده، او د په مقابل کې خو نه سوله راغله نه، یعنی زمونږ هغه حاصل چې هغه څه شی دی دا اوس جنگ روان دی. ننګرهار کې تاسو ته وضعیت معلوم دی چې داعش او طالب لا په قوت کې دی، په ټول افغانستان کې دی. نو د یوې خوا نه دغسې معاملات کوو چې په اصطلاح په یو حساب ملي خیانت تصور کیدی شي، او د بلې خوا نه لاسته څه راوړو د دغه معاملو په مقابل کې ولې کوي د حکومت داسې شی نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د خپل درنو استادانو مشرانو په اجازه السلام علیکم ورحمت الله. زواک صاحب د قبایلو تاریخ ته چې نظر وکړو، لکه څنګه چې مبارز صاحب ته مخکې اشاره وکړله، او بیا د هغې وروسته د افغانستان د حکومت د تیرو حکومتونو سیاستونو ته هم سړی هغه د حقایقو له دوربین نه وګوري. موږ د قبایلو سره څنګه چې په کار ده او څنګه چې زمونږ حق او څنګه چې د قبایلو حق هغه شان معامله نه ده کړې. له پیل راهیسې دغې مسلې سره هغه جدي برخورد نه دی شوی، نه د پاکستان سره په دې برخه کې صحیح خبرې شوي، نه د خلکو داسې قوي ملاتړ شوی دی. خو په هر صورت دا خبره ژوندۍ ساتل شوې وه او قبایل آزاد پاتې شوي وو، او دغه معاهدې په اساس باندې چې قبایلي سیمې به ازادې وي، د طالبانو تر وروستیو کلونو هم د ازادې وي، دې کې هېڅ شک نشته. کمال صاحب درسته ده، ټولو تېروین د ظاهرشاه د وخت نه بالکل اوس حکومتونه خو لا پرېږده سم اقدام چې په کار موږ ازادي ترلاسه کړو دا نه ده شوې، دا خبره صحیح ده، لیکن حد اقل هېڅ حکومت داسې سند نه دی امضا کړی، داسې معاهده پاکستان سره نه ده کړې
چې قبایلو خبره یوازې نه د ډیورنډ کرښه په رسمیت پیژندل نو د نور پښتنو حتی د پیښور د پښتونخوا د پښتنو دا بس یوازې د قبایلو نه ده. بالکل دغه حکومت ولې داسې سندونه امضا کوي، ولې داسې کارونه کوي چې داغه معنا هم دا چې ډیورنډ کرښه په یو ترتیب پر رسمیت پیژندل شوی ده، په مقابل کې لاس ته چې شروړي یعنی ولې کوي دا خبر هم دا ده چې منګه د کوزي پښتونخوا پښتانه ډیر په خوا د لاس ور کړو او هغه دایا ورو تتیدل او که ژوندۍ د یوازې د ارمنجانو پښتنو سره په زړونو کې ژوندۍ ده. د حکومت په سطح باندې دغه مسالې ته هیڅ سیاسي کار نه کیږي. یوازې قبایل پاتې و چې زمونږ د پاره یو رابطه و د پښتنو ترمنځ هغه پوله ساتلې و، هغه اعتماد ساتلې و د لر او بر افغان ترمنځ. متاسفانه چې 2001 کال کې چې کله امریکایانو افغانستان اشغال ک د دغه اشغال یو تحفه پاکستان ته امدا و چې قبایلي سیمې به پاکستان ته سپاري. دا منطقي بسپاري. تاسو ښه خبر استه، یو استادان او مشران په دې مسایلو خبر دي. د 2001 کال راهیسې چې کله کومو سیمو کې امریکایانو د قبایلو په کومو نږدې سیمو کې هغوی پراته او بیسونه جوړ کړي، کله چې هغوی خپل بیسونه پرېښوده لکه د مزري چینې بیس د مومندو په سیمه کې، دا بیس دی پاکستان حکومت ته وسپارلو. اول ته فوځیان واړول. د افغانستان حکومت په دې برخه کې هیڅ عکس العمل ونه ښودل چې از برای خود دا سیمه زمونږ ده او لا غیر وروسته دوی راښکته کېده حتی د ګوشتي څرونو ته رارسېدلي دي او دا سیمې دوی ونیولې. افغانستان حکومت هیڅ جدي غبرګون ونه ښودی، جدي نه چې یو اعلامیه هم خپره نه کړله. بالاخره هغوی چې پوه شو چې اوس حکومت د افغانستان څه چې موږ ته امریکایان وایي هماغه صحیح دي او زموږ او د امریکایانو ترمنځ خبره او توافق شوی دی، ځکه افغانستان حکومت سر نه خوځوي په دې مسله کې. هغوی د لاره بنده کړه. یعنی دا د امریکایانو اراده ده. بالکل دا د امریکایانو اراده ده. زمونږ حکومت چې دغسې زمونږ حکومت چې زمونږ نه دی هغوی په دې برخه کې هېڅ نشي کولی او چې د ولس هغه د ارادې تمثیل هم نشي کولی. د ولس د ارادې تمثیل خو پې د ولس حق دی. دا خو ویلی شي چې خبره زمونږ نه ده او یو جدي غبرګون خو ښودلی شو، نه دغه شان یوه تبصره چې دی نن دا اعلانه فقط یو تبصره ده چې دوی کړې ده. دا د ارګ دغسې تبصرې د ارګ حیثیت د افغانستان د حکومت وقار یې زیانمن کړی دی او دغسې تبصرې داسې تبصرې دي چې فکر کوم د ډاکټر صاحب اشرف غني حکومت به نور هم په سیاسي لحاظ منزوي کړي. زما په فکر له هغې ورځې راهیسې چې ډاکټر صاحب اشرف غني بیا په واک په ګدۍ ناست دی، د مسلسل کوششونه دا دي چې د پاکستان سره په هره سطح چې کېدی شي او په هره معامله چې جوړجاړی راتلی شي کوي او د هغه پروژې د عملي کولو دپاره راوستل شوی دی چې د امریکایانو په 2001 کې د پاکستان د سره کړې ده او د هغې پروژې د عملي کولو لپاره دوی مټې رابډ وهلي دي. پیل یې د تورخم له دروازې وکړو. د تورخم دروازه بالکل د پاکستان سره د افغانستان د حکومت توافق شوی خو ولس ته په سترګو کې خاورې واچولې. هغه یو څو ځوانان په تورخم کې خود سره هغوی جنګ کړی، هغه د داخله وزیر او دفاع د وزیر په حکم نه و شوی، هغه یوازې په افغاني ننګ هغه خلکو غیرت کړی، هغې خلکو خپله خاوره غیرت کړی او جنګ یې وکړو او شهیدان شو. حکومت معامله کړې وه. پاکستان حکومت ویلې چې وروره ما سره خبره شوې ده. ما په هماغه ورځ ډاکټر صاحب زاخیلوال ته یو میسیج وکړو او د هغې ځواب کې ما ورته ولیکل چې ډاکټر صاحب امرالله صالح په تلویزیونونو کې وایي چې او په رسنیو کې وایي چې معامله شوې ده، د ډاکټر صاحب زاخیلوال په شمول دغه معامله کې شریک دي. که دا خبر همداسې او ته وایي که چېرته دا معامله شوې وه نو زه به استعفا ورکم، که دا دروازه کېښودل شوه زه به استعفا ورکم. ډاکټر صاحب وایي چې دا به نه کېږي او منطقه تقریبا د دواړو خواو لوري محاصره ده، خو زمونږ معلومات دا دي چې دروازه جوړېږي لګیا ده او متاسفانه چې هغوی هم په دې برخه کې موږ ته معلومات را نه کړه خو دروازه جوړه شوه. دروازه څه کې چې ټول ډیورنډ کرښې باندې لګیا دي اغزن تارونه کېږي او اوس زمان فیصله کېږي او زمونږ حکومت فقط یو نصیحت کوي چې دا د ستونزې حل نه دی. بالکل. نو
آیا مخکې تاسو ویل چې دا یو معامله شوې ده، د دې معاملې نتایج موږ ته څه دي؟ اوس یو لنډه دمه لرو، د هغې نه وروسته پرې خبرې کوو.